افشو السلام، خور کوي دا سلام، خوري کوي. او دا فائدې ده کې هر وخت سلام اچول مستحب دي. صرف یو حال دی چې څوک اودس ماتي ته نه شي. نور که ډوډۍ وخوري، که مونځ کوي، که تلاوت کوي، که درس کوي، که هر څه کوي، سلام پې اچولی شي. واطعموا الطعام، او خوراک ورکوي خلکو ته. دویم نصیحت یې دا وکړو، خلکو ته خوراک ورکوي، په دې سره ورورولي مضبوطه شي. حدیث کې عام ویلي دا نه وي چې غریبانو له ورکوي، نو دې کې دنه ټول راغلي. غریب لم خوراک ورکړه، ملګري لم ورکړه، میلمنو لم ورکړه، ګاونډي لم ورکړه، دا ټول پکې دننه راغلي. واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، او د شپې مونځ کوي چې خلک صحیح ویده وي. تدخلوا الجنة بسلام، جنت ته به ننوځئ په سلامتیا سره. څو نصیحتونه یې حدیث کې کم کم. سلام خور کوي، واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، جنت ته په سلامتیا سره ننوځئ. که دا درې کارونه وکړو، او یو پکې د شپې تهجد مونځ دی. ما د دې لپاره د حدیث ذکر